جلال آباد کې د لوړو قیمتونو له امله د درملو د دوو شرکتونو نمایندګۍ مهرلاک شوې. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د څارنې او پلټنې ټیم په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او نمایندګیو د فعالیتونو ارزونه وکړه. د څارنې پر مهال دوه نمایندګۍ چې درمل یې په لوړه بیه پلورل او د ځینو درملو قانوني اسناد نه لرل مهرلاک شوي او درمل قرنطین شول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د ننګرهار پوهنتون مسؤلینو، استادانو او منصوبینو سره غونډه وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم ختیځ زون ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې د ننګرهار پوهنتون رهبرۍ، استادانو او اداري کارکوونکو سره غونډه وکړه او هغوی ته بېلابېلو برخو کې لارښوونې او سپارښتنې وکړې. ننګرهار کې د یو شمېر هغو روغتیایي کلینیکونو د ودانیو د رغونې کارونه پیل شول کوم چې د تېرې ادارې پر مهال کارونه 80% بشپړ شوي دي. مسؤلین وایي دغه کلینیکونه د ډي ایچ په کچه دي چې رغولو سره به یې ولس ته ګڼې روغتیایي اسانتیاوې برابرې شي. او ننګرهار کې د نیالګیو کینولو ملي کمپاین پیل شو. د مسؤلینو په خبره یاد کمپاین چې په ټول هیواد کې پلی کیږي پیل یې له ننګرهار وشو. د دوی په وینا سږ کال به دغه کمپاین له مخې په ټول هیواد کې میلیونونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي بوټي کینول شي.